د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلې نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د 1403 کال د زمري اسد 11مه نیټه ده. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغانستان په سړو سیمو کې د هوا د ګرمۍ له امله د ښوونځیو رخصتي. په کاپیسا کې د ترافیکي پیښې له امله د 5 تنو وژل کېدل او د 3 تنو ټپیان کېدل. او دا چې ایران وایي امریکا او اسرائیل د اسماعیل هنیه د شهادت عاملین دي د نن ورځ د مهمو خبرونو سرلیک دي. زازیم دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان په سړو سیمو کې د ګرمۍ له امله د ښوونځیو رخصتي لا هم وغځول شوه. د پوهنې وزارت په یوه اعلامیه کې اعلان کړی چې په سړو سیمو کې د تودوخې د لوړېدو له امله په دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي 10 ورځې نور هم وغځول شي. ویل کېږي چې د اسد له 20مې نیټې به د ښوونځیو درسونه بیا پیل شي. بل خبر، په کاپیسا کې یوې ترافیکي پیښې 15 تنه وژلي او 3 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د کاپیسا ولایت د پولیسو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په السای ولسوالۍ کې د یوه فلانکوچ موټر د چپه کېدو له امله 3 ښځې او 2 نارینه وژل شوي او 2 ماشومانو په ګډون 3 نور. بل خبر، د اقتصاد وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري په تیر یوه کال کې د دغه وزارت د لاسته راوړنو په تړاو خبري ناسته کې ویلي چې تیر یوه کال کې د غیر امارتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو له لوري د بشري او بیړنیو مرستو او پراختیا برخو کې شاوخوا 2104 نوي پروژې پلې شوي چې څه د باندې 200,000 کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. ښاغلی نظري دغه راز ویلي چې په ټولیز ډول هیواد کې 2470 غیر امارتي مؤسسې فعالیت کوي چې له دې ډلې 2199 کورني او 280 نور یې بهرني مؤسسې دي. او په پای کې یو بهرني خبر، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د ایران په غوښتنه او د روسیې په مشرۍ جوړه شوه او په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی امیر سعید ارواني په دغه غونډه کې خپله وینا د شهید اسماعیل هنیه د شهادت په بیانولو سره پیل کړه. ارواني وویل چې دغه حمله په داسې حال کې وشوه چې په تهران کې د نړۍ د لسګونو هیوادونو سفیران او استازي د مسعود پزشکیان د لوړي په مراسم کې یې ګډون وکړ. هغه په مستقیم ډول د دغه برید پر اسرائیل واچول. ایران چې د دې غونډې غوښتنه کړې، امریکا هم د شهید اسماعیل هنیه په برید کې له اسرائیل سره په همکاري تورن کړ او ویل دي چې د امریکا موافقه استخباراتي مرسته پرته دغه برید اسرائیل نسو ترسره کولی. ایرواني په غزه ترانګه کې د جنگ د بندولو لپاره د امنیت شورا د بیغوري او بیکفایتي ته په اشارې سره ویل چې دغه شورا د اسلامي جمهوریت تکراري خبرداریو ته هیڅ پام نه دی کړی. له ملتیاو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.